د کہانی شروعات د اډم دغه ځکه کلیر او د دې د وړکې زوینه کیږي نو ټوله په دې وخت کې د خوش ځنګل په اړه باندې را روانو ته د ځنګل په کم باندې حکومت دا حکم ورکړو چې دا ټوله علاقه د اونو بوټو نه خاري کړل شي خو د کلیواله خلک د دې فیصلې نه لکون ته کوم خوشاله نو اډم یو ساينټیست وي کوم چې صرف او صرف د پاره دغه تکرار لګل شي چې دا پته ولګول شي چې د اونو د بوټو د کټکونه پس واقعي حکومت ته فائدہ کیږي او کنه کور تر رسیدو نه پس اډم کلیر هم پاغه ځای کې پریک دی او د خپل زوی او د خپل سپیسري د ځنګل په اړه باندې ور روان شي چې کوم اونو هم چې هغه باندې د کراس نشان پریک دی د پاره چې روستو راته دا پته لګیږي چې دا اونم چې کړي دا وکنه دا په دې وخت کې د سپینا صاحب په زور باندې خو پیدل شروع کوي په ځنګل کې دنه ور داخل شي اډم چې باغه په سکه شاته ور روان شي نو د خپل سپی په یو ځای کې هم په نظر باندې رانه شي نو صاحب په دې وخت دا نظر په یو ماتو زوړ کور باندې ور پروزي هڅه کوي په مزه باندې باغه کې ور داخل شي نو قطه دی دیوال خواته یو مړه هنن په نظر باندې راشي په دې کې چې خبره دا و چې دا غلاشه د وین درواتو په ځای باندې تور غونډه کې وبته نه راوتلې اډم ډېر هرنتا تلاسه دغه یو سیمپل واخلې دی د پاره چې دا پته ولګول شمه چې دا اخر دې سسیس په دې کې د خزه کلیر په خپل کور کې صفای کوي لګیاوي چې کله کې صفا کوي او دا غي نظر باغ جلیانو باندې پروزي کوم چې اوس په نه جوړ شي نو غي ته نه رالر په دې کې دغه کلی یو سړی د کوم نوم چې کولم وي د خپل جسره دی خواله راشي په ډېر سخت لهجه کې دوی د خبر نه خبردار کی په تاسو دلته کې راته نو په کار کم اس کم د خپل بچی خیال خو بم کړو کنه کلیر سخت ویریږي دا خبر ورته کی مهرباني وکړه زما خبرونه په دې وخت کې په کور کې نشته تاسو بیا راشي بیا ور سره خبرې وکړه کولم په خاموشي سره دغه ځای نه لاړ شي او کله چې شپه بوخ کې اډم واپس راشي نو کلیر ورته دا ټوله خبره بیان کی اډم ورته وایي دا کس مونږ صرف صرف یاري د پاره مونږ بغیر د تحقیق د کول هم دغه ځای نه ډایرکټ لاړ شو د خوراک د کوونه پس اډم د خپل لیبارټري سامان رو باسي او په دور ابو باندې تحقیق را شروع کړي هغه ته پته لګیږي چې دا داسې وبدي کوم چې په خپل خوا کې هر یو سیز هم په تور سیز کې بدلی دا خبره دې سخت ویره چې په دې وخت کې کلیر په یری کې د خوال را شو دا خبره ورته کی ویراشه کنه زموږ د ذکر ته پامو کا پاغه باندې هم تور وب پرتی ته دوه د مغزر کله چې برابر وخیږي دا ځل دې ته سوم په نظر باندې رانه شي دې دا سو لګیږي چې کې دې دا زموږ چرته وهم دي نو ته پس دغه دوه چې کله خوراک په تیارولو کې لګیا شي نو صاحب په دې وخت کې دې زوی چې چغو باندې پجاړه شي دوی کله دغه جړه بازونه ووري نو په منډه باندې برابر خطر شروع کی او دوی دا پته لګیږي چې کمره خدا غړه چا بند کړی دا چې کله په زور باندې خبر کولو دې ته دای کمرې کړکې شیشه ماته ملو شي دې ډم ټو پټرول شي د مغسری په کولم باندې لاړ شي د دې وجې د مغسری پولیس راغواړي پولیس افسر دوه په دې خبر باندې پوه کې به کولم یو ښه انسان دی هغه د ډیر وخت راځي پیژنم هغه چا ته هم نقصان نشي ورسولي هغه تاسو دې د وجې خبردار کړی چې اوسو کال مخ د کولم خپل لور هم په دغه ځنګل کې غیبه شوې ده هم دا وجه چې خلک خبرداري پولیس افسر بیا دې ته قصه بیان کړي د کلیوال د خلکو مطابق په دې ځنګل کې هیلو نوم یو مخلوق اوسېږي او چې هم دروازه بار ته نه روزي صرف دروازه په خلکو باندې نظر ساتي بیا شپې په وخت کې په خپل کار پسې ګرځيږي او په خاص توګه باندې د وړو ماشومان خپل کار جوړي او که چېرته تاسو پرې ځای کې اوسېدل غواړئ د خپل کور خپکله کې طریقې سره باندې او کومه جالې چې د دې کړکونه لړکړې دي زر تر زر هغه د اوسپنې والے جالې په لګوي پس کلیر تر آیات چې جالې خو هم په خپل باندې لړکړې وي پولیس ته پس د اډم باغ باندې یقین ناراضي د وجه غزر تر زر دغه ماته کړکې نه تستون اغستل شروع کی په دې وخت کې ناس هغه داسې مخصوص چې دې شي زما شاته سو کولای هته چې باغونته کې بازونه هم راشي خو چې کله شاته وګوري نو غلطه کې څوک هم نو چې کله یو ځل بیا د دستورانو په غستو باندې شروع واچي او کیمرا فلیش اوخي نو په دې وخت کې هغه ته ما خوفناک مخلوق په نظر باندې راشي کوم چې هم په دې وخت کې بیا غیب شي په دې وخت کې د سپیس ټوروم ته پکاتو سره مسلسل غپیدل شروع کی علم چې کله غلطه کې ورشي نو غلطه کې ورته یو سیز هم ملونه شي بس بابا باندې سم د سارا د خپل ځوی ځان سری کو مارکیټ ته لاړ شي د پاره چې د باغ ځکه نه وکړ کې باغستل شمه دغه دکاندار هم د مشوره ورکي ول شي کړکې ماخله دې پځې د اوس پنه کړکې واخله ول چې دا کړکې به هیڅ پکار را نشي خو دغه د خبر نظر انداز کې هم د شیشې کړکې را واخلي ته پسې په وخت کې چې کله په خوش روډ باندې روانو په دې وخت کې دوی گاډي بند شي چې کله باندې کولو کې نو پنجن باندې ته ما غتور په نظر باندې راشي ته ډېر حیرانتیا سره هغه ته ګوري په دې وخت کې نه صاحب د شاده اړه د سوق دی کور کی او بیا دې د گاډي په ډیګه کې بند کی چې کله ډېر وخت پورې خپل ځله ورنشي نو هغه چې شروع کی اډم خپل پوره طاقت سره دغه ډیګ اندر وته کوشش کوي د مدد لپاره چې وخت او د بار داس لګي کی چې زما د گاډي شیشه ما د کړو د نظراتلو کوشش کوي د بلا کوی شو نه پس د اخر خپل گاډي سټونه اوښلې هم په طریقې سره د ډیګ نه پوتو کې را کامیاب شي او چې زما د سره په دې وخت دا غزوی مخبوزو خو دې سری په گاډي باندې دغه ټکو پنځه نشاونه هم موجودو د مخسر په منډه باندې خپل ځوی خپل کور ته راوړي او کلیر ته ټول خبره بیان کی اوس په اول ځل باندې اډم د داسو لګي کې چې ګدي شي د ریکلو والا خلکو ماته څومره هم خبرې کړې دي دا ټول رښتیا وي چې په وخت کې د کور بجلی ناسا پلاړ شي چې په دې کې دوه سره وي ته چې په غونډه کې د غوړېدو اوازونه راتل شروع شي اډم ټوپک روچت کی او چې شروع کی ما ته پته نه چې تاسو ما ډېرول کوشش کوي او چرته انسان نو داس بدر نه پورته کوم خدا غړغه هیڅ قسمت جواب را نشي د داسو لګي چې موږ د کور مخ د سو کولای دي چې د مخ سره هم پاغزه باندې دز وکي چې کله دې ورکولو کې نو پاغزه کې سو کوم موجود نه وي په دې وخت کې کلیر تا کتاب را یاب شي کوم چې
دې کولم ورکړو. اډم چې کله هغه کولو کې په هغه کې ورته د پروسرار مخلوقون عجیب واقعیات ملو شي. اوس دوی دا یقین پیدا شي چې کېدای شي په ځنګل کې څه واقعي څه داسې قسمه څیز موجود دی د کوم نه چې دا ټوپه ټوله کله یریږي. کلیر ته ووایي هم نن موږ له به زر ته زره دې ځای نه وتل پکاري که چېرې هر څه وشي موږ له به خپل ګاډي ته رسېدل پکاري. دا دواړه خپل ماشوم نه ځان سري کړي په ډېر احتیاط سره د خپل کوره روزي. هغوی ته را پته نه چې ځنګل په تیاره کې یو څیز د مخکې نه زموږ په انتظار دی. دی چې کله په خپل سپي پسې سټور روم ته ورشي نو ګوري چې ما د سپي سترګه خو په مکمله توګه باندې سره شوې ده. له دې نه ده داسې ولګېږي چې کېدای شي په ده باندې د څه څیز اثر شوی دی. خو دې نه مخکې چې دوی په څه باندې پوه شو د ډېر یاد لاس هغه سپی ځان سره را روان کړ زر تر زره د خپل ګاډي خواله ورشي. د ګاډي خواله په ورتلو سره هغه سپی ناڅاپه ودرېږي او بیا په تیاره کې څه څیز ته په ډېر ښه ورسره په کتو شي. بیا هم په هغه څیز پسې ځنګل ته ورمنډه کړي. اډم هم په هغه پسې ورتلل غواړي خو کلیر یې په موقع باندې ودرېد. یو څو منټه پورې دوی تر خپل سپي اوازونه راشي خو بیا ناڅاپه یوه غټه چغې راشي او هر څه خاموشه شي. اډم او کلیر په دې خبره باندې پوه شي چې کېدای شي هغه مخلوق اوس موږ ته هم رالنډ شوی دی. کلیر د مخ سره په خپل ګاډي کې کښېني او اډم بانټ کولو کې د انجن په پاک کولو باندې شروع واچوي. ګوري چې هغه تورې اوبه نورې هم سیوا شوي او دې سره اوس کلکې شوي هم دي. بیا هم د خپل انجن په پاک کولو باندې شروع واچوي او کلیر چې کله شاته ویریږي نو دغه په خپل سترګو باندې یقین نه کېږي. ګوري چې موږ هر طرف ته سوی راتاو شوي دي او زموږ ګاډي ته د راتګ کوشش کوي. کلیر زر تر زر خپل ګاډي سټارټ کړي او کله چې دغه ګاډي لټونه آن شي نو په دې وخت کې هغوی ته بلا او ما خوفناک مخلوقونه په نظر باندې راشي. هغوی سترګې سرې وي او عجیبه شکلونه د څه نه چې دغه دواړه ویریږي. اډم په منډه باندې په خپل ګاډي کې کښېني او د کلیر سره په پوره رفتار سره دغه ځای نه د وتو کوشش شروع کړي. دوی چې کله غونډه کې مخکې لاړ شي ناڅاپه دوی ته یو مړه ماشومه په سړک باندې په نظر باندې راشي. کلیر د هغه د بچ کولو دپاره ګاډي چې کله راته وکړي نو په دې وخت کې دوی ګاډي په یوې کنده کې ونښلي. د کوم نه چې اوس راوتل له دوی دپاره ناممکنه و. اوس دوی مجبورن خپل ماشوم راوچت کړي او واپس د خپل کور په اړخ باندې منډې شروع کړي. ول چې دوی اوس دا یقین پیدا شو چې کوله موږ ته څومره خبرې کړې وې دا ټوپه ټولې رښتیا وې. کور ته په رسېدو سره دوی زر خپل ور بندي په لغونته وخت هم مخلوقونه دوی کور د مخې ته جمع کېدل شروع شي. اډم چې کله د یو سوري په ذریعې سره بار ته د کتلو کوشش وکړي نو په دې وخت کې ناڅاپه یو مخلوق دننه په ده باندې په سترګه ګزار وکړي د سره وایي چې د ده سترګې نه وینه بهېدل شروع شي. اډم د مغز سره کلیر او ماشوم بلې کمرې ته بوځي او دا خبره ورته وکړي که هر څه وشي غم مه کوئ زه به ستاسو سره پورې خامخا حفاظت کوم. کله چې د کور بجلی یو ځل بیا بند شي نو دا ځل اډم خپله زندګي په خطر کې واچي او بار موجود د جنریټر د چلولو فیصله وکړي. په مزه باندې بار ته روزي او په دې وخت کې هغه مخلوقونه د بلې کمرې په ذریعې سره کلیر ته د ورسېدو کوشش کوي. په دې وخت کې اډم چې کله جنریټر آزاد کړي نو په دې سره په پوره کور کې رڼا خوره شي او په دې طریقې سره هغه ټوپه ټوله مخلوقونه په منډه باندې دغه ځای نه لاړ شي. د دې نه پسې اډم ته داسې ولګېږي چې کېدای شي زما وجود اوس په بدلېدو دی د هغه هماغه سترګه په سوځېدو شي. هغه چې کله خپل لاسونو ته پام وکړي نو هماغه تورې اوبه پکې راغلې وي. هغه چې کله په شي کې خپل ځان ته پام وکړي نو دا اندازه ولګوي دا کوم ګزار چې په ما باندې هغه مخلوق وکړو نو دا ګزار د وجې هغوی په ما کې هماغه تورې اوبه راچولې دي. هم په دې طریقې سره کېدای شي زه هم اوس هم په هغې مخلوق کې به بدلېدو یم. د خپل تکلیف د خپلې ښځې نه راپټ کړي او واپس هم په کړکو باندې هماغه د اوسپنې والا جالونه ولګوي. هغوی ته را پته نه وه چې مخلوق لا اوس هم په دغه کور کې موجود دی. ناڅاپه هغه مخلوق د دوی زوی راوچت کړي وچت اړخ ته منډه ووهي. اډم د مخې سره په هغه پسې شاته ور روان شي او مخلوق ورله دیکه ورکړي د سره وایي چې دې ښکته راوغورځېږي او بېهوشه شي. په دې کې کلیر د ماشوم په ژړا پسې ځنګل اړخ ته منډې شروع کړي چې په لاره کې هغې ته اوبو کې خپل زوی په نظر باندې راشي. د مخې سره اوبو ته به ټوپ کړه په ډېره مشکله باندې د خپل زوی په راوچتولو کې کامیابه شي. کور ته په رسېدو سره هغه اډم ته دا خبرې وکړي نو زر خپلې جامې بدلې کړه ولې چې اوس سخني ده او هسې نه بیمار نه شي. اډم چې کله هغه ماشوم په خپل غېږ کې راواخلي نو دا په خپل سترګو باندې یقین نه راځي. هغه ښځې ته ووایي دا خو زموږ زوی نه دی. چې کلیر په ډېر حیرانتیا سره دا خبره ورته وکړي ته څه کوې لیونی شوې څه دا هم زموږ زوی دی. اډم په هغه پسې یو میخ راواخلي او دا خبره ورته وکړي خپل په اصلي شکل کې راشه. چې په دې وخت کې اډم ته واقعي هم په هغه ماشوم کې خوفناک شکل په نظر باندې راشي. کلیر ته لا اوس هم هغه عام ماشوم په نظر باندې راځي ولې چې اډم ته په خپله باندې هم اوس هماغه بیماري لګېدلې وه او هغه مخلوقونه یې پېژندي شو. چېرته به داسې لګېدل چې کېدای شي د اډم مازه خراب شوي دي اوس نو هغه زموږ ماشوم ته نقصان ورونه رسېدی د وجې هغه په هغه باندې په چاړه ګزار وکړي بیا خپل ماشوم راوچت کړي او د کور په اړخ باندې ور روان شي. چې کله کور ته ور وډبوي نو په دې وخت کې کور ټوپک په لاس باندې بار ته روزو دا خبره ورته وکړي هم په خپل ځای باندې ودرېږه ولې چې په تاسو دواړو کې خامخا یو کس بیمار دی. په دې کې زخمي اډم تقریبا اوس د هغې وایرس په اثر کې راشي. په دې سړي غونډه کې انسانیت پکې لا اوس هم باقي پاتې و. ناڅاپه هغه ته چې کله د خپل اصلي ماشوم د ژړا اواز راشي نو هغه ورته ځان سره راواخلي او اک یوازې هماغه ځنګل ته هم په هغې مخلوقونو پسې ور روان شي. چې کله یو غار ته ورسي نو په هغه ځای کې ورته د کولم روکه شوې لور هم په نظر باندې راشي کومه چې اوس په مکمله توګه باندې هم په هغې مخلوق یې بدله شوې وه. د په لاس کې د اډم اصلي ماشوم موجود و. اډم ورته ووایي بچي ما نه د خپل زوی راکړه خو هغه ورته انکار وکړي. په دې وخت کې هغه مخلوقونه د اډم نه ګیر چاپې راتاو شي خو د هغوی چې کله د په لاس کې ورته پام شي نو یو هم د ده خوا د راتګ کوشش ونه کړي ولې چې هغوی به د اوره یارېدل. په دې کې کلیر چې کله د کوره واپس را روانه شي هغې ته داسې محسوس شي چې کېدای شي هغه مخلوقان زما خواته هم موجود دي نو خپله کیمره راواخلي او د هغې د رڼا په ذریعې سره هغه مخلوقونه ځان نه لرې تښتي. په دې کې په تلو کې د هغې پوخ ویږي او د ځمکې نه ښکته وغورځېږي او دې سره یې کیمره هم ماته شي. اوس هغه مخلوقونه دې اړخ ته
راتګ شروع کړ. خو په دې وخت کې اډم خپل اصلي ماشوم سره هغلته کې ورشي او د سره کلیر ته دا خبرو کې وګوره دا زموږ اصلي ماشوم کوم چې تاسو په لاسو کې دی دا هغه مخلوق دی. نو د کلیر یقین نه کیږي. خو کله چې اډم په خبر باندې پوه کړ په دې وخت یو زوردار مخلوق هم په غزه کې راشو په هغه باندې حمله وکړه. اډم سره جګړه را شروع کړه او اخر هغه مخلوق په وخلو باندې مړ کړ. شیر بیا خپل اصلي ماشوم ځان سره راواخلي او دا غزه منډه را شروع کړه او دې سره باقي مخلوقونه ورپسې شاته ور روان وي. خوش ختمه دې سره په دې وخت کې د سره نور روخيږي چې نور رڼا په خورېدو سره ټول پټول مخلوقونه واپس خپل غارون ته منډي او د اډم جسم کې هغه وارث په مکمل توګه باندې خارش او چې کله په اخري ځل باندې کلیر خپل ماشوم ته پام وکړي نو بیا په مزه باندې هم په غیزه کې صبر کوي. په دې کې هغه دوی ماشوم د کڼه بچ کلیر ته داس لګیدل چې دا زموږ اصلي زوی دی. د نور رڼا په پریوتو سره هغه اوس وځيو صرف پټانچه کې بدل شي. په دې وخت کلیر ته را پته لګيږي چې ما خاون اډم ماته د مخکنی ریختیا ویل. بیا چې کله دا واپس کور ته راشي او خپل خاون ته په اخري ځل باندې پام وکړي نو هغه د همیشه د پاره د خپل ماشوم سره د دې ځنګل د پرخودو فیصله وکړي. په اخري وخت کې مزدوران دا ځنګل ټوپټوله اونې راکټ کی د نه خبره چې په دې اونو باندې هم هغه تورې اوبه موجود دي کوم چې دا مطلب وکړي چې دا اونې سره دغه اوبو خار ته جوړلې شوې او په دې سره به د خار ټوپټو خلک هم د دې وایرسونو متاثر کیږي. تاسو ته دا نن کہانی څنګه ولګیدا ما خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې. ملاوی ګوبا په یو نوې ویډیو سره مال راکې اجازت. بای